نو دې سورۃ لهب کې یو نمونه ښیي چې دا نمونه شو کنه چې الله وایي چې فتح رااله مدد راغی غلبه رااله نو ابو لهب پکې لګړه شو دا یو نمونه کنه دی ولې دې سره ذکر کړه ځکه ذکر کړه چې پیغمبر ته لوی رکاوټ هغه د خپل ترونو ابو لهب او ابو طالب او دا خلق ایمان نه راوړنو دا لوی مشکلات وته ځکه د ډیر وخت نه شروع کړي وا چې نبی له سلام بکله مکه معظمه کې او ګرځیده با دعوت د پاره کله په میلو باندې چې دا عکاس دی دا ظلم مجاز دی دا کله په یو میلا کله خلق بډیرو کله و طائف ته د شپې و بیا واپس راته بلال بور سره بل څوک بنو نو په هغه وخت کې ابو لهب ورپسې و د ظلم مجاز په میله کې نبی علیہ السلام مخکې و دی ورپسې و نبی علیہ السلام وی چې ایها الناس قولوا لا اله الا الله تفلحوا یا خلق دا کلمه وایي ډېر اسانه ده ډېره خوږه کلمه ده چې بغیر د الله نه بل حاجت روا نشته کامیاب بشئ ابو لهب ورپسې و ادو وی چې ایها الناس لا تصدقوا فانه كذاب یا خلق ګوره دروغجن یقین په مکوي حد ادما ساقه و عرقوبه دومره په ګټو باندې وشته چې پنده او قدمونه د وینو نه ککړ شو او خو لیکن خبرې دننو یو ځل راجمع کړل په صفا کې چې او आवाज وته وکړ چې وا صباحا دا خطرناک आवाज ټول راجمع شو نبی علیہ السلام ورته کو زه وایم تاسو ته چې دې غر نشاته دشمن را روان دي حمله در باندې کینو او به منه وی آو تا چې دروغ نه دی ویلی نو وی زه ته وایم چې انی لکم نذیر بین یدی عذاب شدید زرا غلیما رسو عذاب را روان دي قیامت او ځان بچ کې ابو لهب وی ځوان الله سوچت کړو چې علی هذا جماعتنا دې پاره جمع کړو تبن لك هلاک شي تیرې او توکړي دا ډیر کارونه کړو نو الله دې صورت کې داغه حال بیان کو چې ابو لهب خراب شو تباہ شو پیغمبر دشمنی کو خپل تریو خپل سکا او چې پیدا شو نو ډیر خوشاله شوی د عبد الله زی پیدا شو محمد خپل وین دې آزاد کړه میلاد وکړه ولیکن کله چې هغه مسله شروع کړه نو بیا داسې سخت دشمن شنو بسم الله الرحمن الرحیم تبت یدا ابي لهب هلاک دي شي دعا لاس د ابو لهب وتب او هلاک شو بس څنګه الله ولدا چلو یا وتب او دې هلاک شي واز لا سننا ولا سنه ذکر کوي چې یو چت کړي په مقابله د پیغمبر کې ادغه سي هر غلاس چې هغه خلاف د سنت نوچت شو ناغد الله هلاک کی ذکر است بیا صحابه زمانه کیو خلیفہ او تقریر کو نو تقریر کې لا سنو چتول رو چتول نیو صحابی پاسې دو او داسې وتوي چې قبح الله هاتين اليدين القصيرتين هلاك دي کې الله دا دواړه لاسونه چې داسې لاسونه دي چې لنډي چوندي دي اثرې به داسې دا وونته د وجود لولګونو دا د خدای هلاک کیولې ځکه وي مونږ پیغمبر لیدلو چې تقریر کې به صرف یو غوتو چتوله او ته دواړه لاسو چتای تیری او توکړه هلاک شو او تباہ شو او دا سے هلاک شو چې ابو لهب باندې دانا او خطا ډیر خراب دانا په او خطا سروازه پس به بیا بدګوئی کول ناغي بار چته یو ځای ته وړو چې دلته پروتي نو چې مړ شو وی خلق برا پورې خان دي نو بس مزدوران له پیسې مې څور کنو فقذفوه فی الحجاره د لری نه په ګټي مټي وروشته
لکه لیونی سپی چې مړ شي که نه د ګټې پې د لرې نه ورویشتې او په هغې کې پټ کړه د هغه مرګ بس که نه فایده ورنه کړه د لره مال د ده ځکه ده به پیغمبر ته ډېرې خبرې کولې یو به یې دا وي چې ګوره زه سید یم او ته زما قدر نه کوې د مشرانو قدر نه کوې او بیا زه خو سید یم که نه چېرته ګورې چې ځان ته یې څه نسبت کوو چې د ابراهیم علیه السلام په اولاد کې ما بله دا ده چې زما مال دولت هم ډېر دی زیات زما عزت هم په خلقو کې ډېر دی مشر یم او هغه یې څه کوي چې ما له خدای حسن ډېر را کړی د مخله مې شغلې خېږي رښتیا وته دا ټول داسې وو ښه ښایسته ګیرې او ښه ښایسته مخونه یې وو او بله دا ده چې ما سره ښځه هم ملګرې ده په دې کې ما سره اختلاف نشته د چا کور کې اختلاف نشته دی هغه هم ما سره په دې کې ملګرې ده دا څو خبرې کړې وي نو الله رب العزت دې صورت کې وایي چې ابو لهب له نه هغه خپل سیادت څه فایده ورکړه چې سید و مشر و او نه ولې هغه خپل مال څه فایده ورکړه چې مالدار و نه ولې هغه خپل حسن او ښایست څه فایده ورکړه او نه ولې هغه خپل اتفاق چې وي زمونږ اتفاق دی که نه دفع نه کړه د ده نه مال د ده او نه هغه څه چې کول به د پیغمبر په مقابله کې دی خو دنیا عذاب شو او زر دا چې داخل بشي داسې اور ته چې لمبو واله دی هغه ذات لهب دی او دا ابو لهب دی ګوره خپل نوم یې وي عبدالعزا و ټول نومونه هغې دغه کې ښودل ښه عبدالعزا عزا د هغې هغه بوتو ولیکن ابو لهب به یې ورته وي نو د دې وجې نه چې د مخ حسن یې ډېر زیات و که نه خلق به پې دوکه کېده او دا اوسه پورې دا کار دی ګورې یوازې ابو لهب نه اوس ابو لهب ډېر شی پیدا شو اوس چې دا خلق په پیرانو باندې دوکه کېږي که نه نو چې مخ ته یې وګوري نو بس وي یاره خو ګوره که نه مخ نه یې شغلې خېږي پیران اکثر داسې یي که نه ښه هغې هم د ځان نه سم بلورۍ جوړ کړي دې خلقو ته د هغې خو مطلب دا یي نو خلق صفت کوي یاره زمونږ پیر صاحب ښایسته ډېر زیات دی تا نه دي لیدلی نو یو بوزي تماشې له او بل بوزي تماشې له چې زمونږ پیر صاحب دومره ښایسته دی بوډا سړی دی وګوره مخ نه یې رڼا خېږي وایي ښکلي که که نه نو څوک یې ښکلي او څوک یې څه کوي څوک یې څه کوي دا وایي ابو لهب د ده نه هم ښکلی او قرآن وایي چې ابو لهب که نه مخ نه یې شغلې ختې د لمبو په شان او ښځه د ده چې وه ام جمیل هغه هم د ده سره ملګرې وه په عداوت او په دشمنۍ د پیغمبر کې نو حمالة الحطب یو دا معنا ده چغلي به یې کوله ولې حمالة الحطب څه معنا خشاکونه راوړل خشاک د دې لپاره خلق راوړي چې اور بند شي فساد وشي او چغلي هم د دې لپاره کوي چې جنګ جوړ شي فساد جوړ شي نو ځکه مطلب یې چې نه چغلي کول دی یو دا مطلب دویمه دا ده چې دې ځان ته ډېر عزتمند وي مونږ معزز یو نو دې حد له راغلل پیسې میسې خلاصې شوې چې بیا به دا تله او لرګي به یې راوړه د غره نه او هغه به یې خرڅول دا څومره لوی ذلت دی بانډوال ترېنه جوړ شو درېیمه دا ده چې مراد ترېنه هغه ازغي دي چې راوړه به یې نبي علیه السلام ته به یې په لاره کې غورځول چې دې په خپې کېږي نو ازغي به یې مات شي حمالة الحطب دا کارونه یې کولو ملګری ورسره که نه ښه نو بس وایي چې هغه هم په دې هلاکه شوه چې ګېډۍ یې راوړو او د مونجو رسۍ وه د مونجو کلکه رسۍ که نه هغې باندې تړلی و او هغه یې مری ته پرېوتو څوکونه نو بس هغې سره هلاکه شوه فی جیدها حبل من مسد د هغې په مری کې او په سد کې هغه رسۍ وه د مونجو هغه وخت کې د کجورو د پټو نه به یې جوړولې خدای مثال دنیا کې حبل من مسد په دې هلاکه شوه یا دا مطلب دی چې قیامت کې به غاړې ته هغه توق واچولی شي چې قرآن کې ویلي سورې معارج کې ثم فی سلسلة زرعها 70 ذراعا
هغه زنجیر پکې واچوي نو حبل وی هغې ته وایي نو دا ولې ځکه چې دې په غاړه باندې سرو زرو هارو نو هغې پیغمبر ته وښو چې دا به در باندې قرباني کوم خو پرېږدم دې نه الله وی د هغې هار په عوض کې به د دې غاړې ته د جهنم زنځیر واچولی شي حبل من مسد اخو د اوسپنې دی کله چې الله رکاوټ ختم کو ملک پاک شو نو اوس ورته وایي توحید بیانوه ښه په اسکه غړی باندې او بس الله فتح راوستې او غلبه یې راوسته اوس رکاوټ نشته نو غلې به نه کښېنې سورت اخلاص